بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم يعين وإن كانت فاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها. مسألة كي یو خو دراهم او دینار دی کنه، دا خو پیژنې کنه، دینار د سرو زرو، درهم د سپینو زرو وي، بل فلوس دی ته وایي پیسې، چې دا درهم الکه درهم د دې نه پیسې جوړې کی وړې وړې، درهم وړوکې کی او د هغې نه پیسې جوړې شي، ډېرې شی د جوړېدلی شي، هغه د سوی فلوس. پوه شوي که نه؟ مقصد دا دی چې درهم مات کی، لکه موږ د زر روپو لوټ مات کو، نو په هغې کې 10 ګنان را کی، 500 روپو لوټ مات کی، نو 10 پکې لکه څو در کی، 50 در کی. داسې مثال دی، د درهم الکه مات کی، نو د هغې نه فلوس جوړ شي، فلوس درهم نه لاندې درجه کې فلوس دي. پوهېږئ؟ یو سړی داسې چل وکړو چې دا کتاب خرڅ کو، بیع یې وکړله، دا کتاب چا خرڅ کو په فلوس نافقه و، چې ماله به داسې فلوس راکې چې هغه به ګورې په دې معاشره کې، په دې ملک کې به چلیږي. نافقه معنی رایج چې چلیږي، نافقه څه معنی؟ رایج چې چلیږي. نو دا جایز ده. اگر کو تعین ونه که لکه چې دا فلوس به راکې، یا به دغه فلوس راکې، یا به دغه فلوس راکې، اشاره ورته ونه کړله او تعین یې ونه که، بس فلوس به در کوم، هغه فلوس چلیږي. بس صحیح شو که نه؟ د دې مثال داسې دی په دې زمانه کې چې یو سړی وایي دا کتاب مې در خرڅ کو، هلکه تا باندې په 100 روپۍ، خو ماله به لسګنان راکې. بس صحیح ده، راکې دی چې کوم چلیږي، 250 به راکې چې کوم چلیږي. اگر کو تعین ونه شي چې کوم 50 دي او کم لسګنان دي، خو بس لسګنان به یې که نه چلیږي په دې ملک کې. ټیک شو که نه؟ اوس راشئ او که چېرته داسې ورته وویل چې هلکه دا شی مې در خرڅ کو، په تا باندې ماله به 200 فلوس راکې، 200 پیسې فلوس به راکې ماله، خو هغه ورته ووایي چې هلکه تاله به در کوم 200 فلوس صحیح ده، خو کوټه اوس کوټه چې که نه، هغه هم داسې ده چې هغې کې هم پیدا وي، ځکه هغې کې سپین زر لګېدلي نه به ترې وباسي که نه، په کار به یې راولي. اوس دا لوټونه که کوټه شي، زمونږ او ستاسو دا لوټونه دا بېکاره شي، بس هسې کاغذونه شي. خو که سپین زر یا سره زر، دینار یا درهم کوټه هم به شو که نه، کوټه به شو، نه به چلېده، نو بیا هم په هغې کې دا خیر و چې هغې کې به لکه څه نه څه زیورات وو که نه، به یې ایستل. نو که چېرته په کوټه زیوراتو درهمو باندې، فلوسو باندې بیع وکړله، بیا پکې شرط تعین دی، تعین به کوي چې دا دي یا دغه دي. پوه شوئ که نه؟ ځکه بیا کوټو کې خو اقسام دي که نه، ډېر کوټه مکمل پیتل دي، نه څه پکې شته دی، سره سپین زر. پوه شوئ پې؟ خوند ونه کړو خبرې. ويجوز البيع او جائز د بیع بالفلوس النافقه، په هغه پیسو باندې چې هغه رایج وي، په معاشره کې چلیږي، نافقه چلیږي. وَإِن لَّمْ يُعَيِّنْ اگر کو تعین ونکی دی پلوسو. وَإِن كَانَتْ او کو چرتو دا پلوسو کاسدتن کوٹا، نو لم يجوز البيع جائز بنی بیع بها پدی سرا حتی يعینها ترزی پوری چی تعین وکی. لانجین خبر بار چی ځکه کوټو کې به مراتبی، بعضی مکمل پیتلی، هغې څوک څه کوي بیا، او بعضی الکه نیم کوټی، یعنی نیم پکې زیورات لګېدلي، او په کار راوستلی شي. وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ. الیاس مولوي صاحب، په تا باندې دا کتاب ما در خرڅ کو، خو ما تا ته وویل چې ماله به 100 پیسې راکې، خو نافقه چې چلیږي. صحیح ده؟ بس بیا دقه نافقه پیسې چې که نه، دا کوټه وګرځېدلې او ما لا قبض کړي ستانه دي نه، بس دا بیعه باطله شوله. او که څه قبض مې نه کړلې او ما سه یو غنټه نیمه وشو، به
اعلان وشو چې دا بندي نو به نقصان زما دی بیا شوی دا زما لاس کې کوټه شولې سره لاس کې خو کوټه نه دی کنه خو کوټه زما قبض کړی نه وي او تاسو لاندې پولیس تاسو دی او اوس پورې چلیدلې اوس بند شولې نو بیا څه شولا باطل شولا ځکه ته بزمان دا کتاب اخلي او څه بنه راکې نو یوس خبر راکې کنه وإذا باع كلتي بيعو كدا سړی دا بائع بالفلوس النافقه فاغه پیسو باندې چې هغه چلیږي ثم كسدت به کوټشي قبل القبض مخکره قبض کولو د بائع نه فلوس لرا ناکید لیکلی قبل قبض البائع الفلوس مخکره قبض کولو د بائع نه فلوس لرا نو باطل البيع باطل شول دا بيع عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز البيع عليه ما يباع بنصف درهم من فلوس توجه کوي یو سره راولګی دا چې د چانه لکه موبایل واغیس موبایل به اوس مثال کې پېښ کوو نو درې چلیږي کنه شاکر مولی صاحب اولګي د ولکه الیاس مولی صاحب دی موبایل واغیست په نیم درهم باندې خدا نیم درهم لکه فلوس ماته پیسې وی نیم درهم څو فلوس نو دا بيع جایز ده صحیح شو بس خبر ختم شو ومن اشترى چا چې واغیست شیئا یو شی لرا بنصف درهم فلوس فنیم درهم باندې فلوس چې فلوس وی دا نیم درهم صحیح نو جاز البيع بيع جائز ده وعليه او لازم به په د باندې ما هغه شی یباع چې خرڅول شي بنسبه درهم من فلوس فنیم درهم باندې د فلوسنا یعنی په دې بایع باندې به هغه شی لازمي چې د مشتری ته به حواله کوي وعليه په دې بایع باندې ما هغه شی وی یباع چې خرڅول شي په نیم درهم باندې و نیم درهم درکو فلوس درکل نو په دې چې کم شی خرڅول کیږي نه به حواله کوي مشتری ته پوه شئ وعليه په دې بایع باندې لازمي هغه شی چې یباع خرڅول کیږي په نیم درهم باندې من فلوس چې دا نیم درهم فلوس وي من بیانیه ده ومن اعطى صرفيا درهما فقال اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة فسد البيع في الجميع عند ابي حنيفه توجه کوي صراف په پیژنې کنه چې پیسې بدلای او دکانی په بازار کې شتري او سمشتري تورلی او تا ورته ویلا چې دا روغ درهم زمانه والا روغ درهم را سره دی د نیم درهم په بدله کې مالا ماتی پیسې راکا فلوس راکا صحیح شو او د نیم درهم په بدله کې مالا نیم درهم روغ راکا الا حبه مگر لکته کم کې یو دانه دا سود شو بیا پاتل شو ولی تا ول روغ ورکو ابل صدر کوي یو دانه کم در کوي نو جنس خو یو دی کنه سره د سپین زر دی او هغه په کې لږ کم درتل نو سود نشو څه خو نه شو ته تاسو شاکره ومن اعطى او چاچ ورکو صرفيا سرابتا چې پیسې بدلې اوس موږ سراب وایو درهم یو درهم ولا ورکو فقال ورتوي ول چې اعطي راک مالا بنصفه فعوض درهم درهم کې فلوس راکا پیسې راکا ماتی وبنصفه او فعوض درهم درهم کې نصفا نیم درهم راکا نیم به پاتې شي د فلوس نه کنه نو نیم به بدله کې نیم راکا الا حبه مگر یو دانه پکې مراکوا دانه د سرو زرو دانی هغه وسره وی په زمانہ کې به وسره وی د سپینو زرو دانی به وی وړي پوه شوي کنه نو فسد البيع بيع فاسد شولا په جميع په ټولو کې په فلوسو کې باطل شولا او په دې نیم درهم کې نس شولا باطل شولا عند ابي حنيفه فنيز امام ابو حنيفه رحمه الله عليه باني وقال او صاحبين تفصيل کوي چې نه په فلوسو کې خو جایز ده ولی هغه نیم درهم چې تا ورکو د فلوسو لپاره صحیح شو
نو پلوس نیم درهم موافق در لګنه یا پلوس یا نیم درهم خو بس تفاضل پکې را نه لې نو فای کې بیع جایز شولا خو په دې نیم بلکې ناروا شولا ځکه دا سره طرف نه مکمل نیم دی او دا هغه طرف نه مکمل نیم دی یو دانه پکې سره کم ده پیږي وقال او صاحبين ولدي جاز البيع في الفلوس جائز لا بيع فلوس کې وبطل فيما بقي وباطل ده فاغس کې چې باقي وي ولو قال اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الا حبه جاز البيع اوس بل صورت ده الیاس منصف صورت د مسلې دا سره چې یو سره لاړې او سراب ته ویل چې دا روغ درهم والا صحیح ده او مال راکا په دې نیم درهم باندې پلوس نیم درهم باندې سره کا پلوس دا روغ درهم دی د سپینو زرو دا والا د نیم په بدله کې مال پلوس راکا صحیح شو او د نیم په بدله کې مال روغ نیم راکا مگر یو دانه پکې مراکوا دا به جایز ده دا څنګه جایز ده دا څنګه جایز ده د دې مطلب دا دی چې نیم خو نیم پلوس راکا نیم درهم او د نیم په بدله کې نیم درهم راکا خو یو دانه پکې کم راکا مطلب دا چې یو دانه واړه پلوس ته دغه راکا مال خو پلوس ته واړه نو دې کې خالق د ملاو شو کنه تفاضل رانلې سم په نه شوې نو ګورې کنه دا روغ درهم نه د سپینو زرو دومره درهمي صحیح شو دا لاړه دکاندار دی ول سراب ته چې دا روغ درهم زمانه والا خو د نیم په بدله کې الکه مال پلوس راکا صحیح شو او د نیم په بدله کې مال نیم درهم راکا خو د نیم درهم کې یو دانه کم راکا غو دانه واړه ودی پلوس ته نو دا هم د ملاو شو کنه تفاصیل ذکر نه لې خو نه شوي سم نو دا ځکه جایز شو او په بل صورت کې ناروا ځکه و چې هغه یو دانه شاته پاتې کېدله دکاندار ته تفاضل راتله ولو قال کو چرته ویل دې سړی دکاندار ته سراب ته اعطني را کمال نصف درهم فرینیم درهم باندې پلوسن پلوس ونصف نو فرینیم درهم باندې راکا ونصف نو نیم درهم راکا الا حبه مگر یو دانه په دې نیم کې مراکا واغه پلوس ته واړه نو جاز البيع بيع شولا جائز دا زکه تفاضل ران ټول شی او ته ملاو شو ولو قال کو چرته ویلو اعطني را کمال درهم یو درهم صغیرا وړوکه وزنه نصف درهم الا حبه والباقي فلوسا جاز البيع توجه کوي صورت د مهری چنه نو شی ګران دی دا چلې کنه دا لاړې دکاندار ته ویل چې سیب دا روغ درهم دی مثال په تور دغه شکل ویوخه د تلی په مقدار باندې بو درهم دا والا او د څه وکا چې د دې په ایواز کې تماله خو یو د څه وکا چې ورکوټ درهم راکا چې دې په نیمه باندې یو وړو کې درهم راکا چې دې په نیمه باندې ټیک شو نیمه په کار دی خروغ راکا نیمه دې په مقدار دې په نیمه باندې خروغي شکل دروغي کنه وړو کې پیږي ها وړو کې ته جوړ کړی نو دا نیم راکا او د سیوکا وړو کې راکا خو چې وزن د نیم درهمي الا حبه مگر د نیم یو دانه سي کمی او باقی پلوس راکا نو صحیح شو بیا کنه تفاضل خو بکرانه لې دا روغ ما تعالی در کو ګوره ته سراپی روغ درهم در کو ما ته ویل چې لکه یو روغ تم مال راکا خیر دی د دې په نیمه باندې دی الا حبه یو دانه دې پکې کمی او هغه باقی پلوس راکا ټول نو ټول ما ته حواله کیږي خو هغه نیم پلوسی او نیم درهمی خو هغه پلوس یو دانه سیدی دا غنیم نه نو ټیک شو کنه څنګه پیږي خبر ډیره واضحه ده ها ان شاء الله پوه شئ تاسو مخکې ولو قال کو چرته ویل دي سړی اعطني را کمال درهم یو درهم صغیرا وړو کې وزنه نصف درهم چې داغي وزن څومره
نیم درهم الا حبه مگر د نیم نه یو دانه کلی مگر یو دانه والباقي باقي راک فلوسن پیسې فلوس راکا نو جاز البيع بیا جایز شولا زکه هغه نیم کې چې هغه یو دانه کم شنو هغه فلوس ته وته کنه دکاندار ته ملاو نه شولا دې سړی ته ملاوي کې ورته په شکل له فلوس وکي متفاضل ناراضي وکانه النصف اسرا شي وی بدا نسب الا حبه مگر هغه یو چې پکې کم ده هغه نیمه یو دانه پکې کم ده هغه به بإزاء درهم الصغير په مقابل هغه درهم صغیر کی والباقی او باقی شي په مقابل لچا کی وي بإزاء الفلوس مقابل الفلوس کی وي بس ټیک بشي کنه مثلا تفاضل یو جانب تمران له